دا پلار خو ماشاءالله تبلیغي ده ښه کلک دا زاړه ملګري ډېر نه پرېږدي وایي ډېر درته یوځي نه ځي امید صاحب دا یو څو شعرونه عرض کوم وایي چې وخت کار څومره زدل کړم نور یې لا ښه مکمل کړم وخت کار څومره زدل کړم نور یې لا ښه مکمل کړم خاوره څومره چې اغېږي ښه دیوال ترېنه جوړېږي او زه کمال ته رسېدی شم خو اوسط کې ځکه خوښ یم زه کمال ته رسېدی شم خو اوسط کې ځکه خوښ یم چې کوم شی کمال ته رسي نو زوال ترېنه جوړېږي او شعر دا امید صاحب څوک چې تورې زلفې ستایي سپین رخسار او شنه خالونه څوک چې تورې زلفې ستایي سپین رخسار او شنه خالونه ما ته هم څوک را په زړه شي د چا خیال ترېنه جوړېږي او هر ماشوم چې رالویږي میر جعفر یا برام خان شي هر ماشوم چې رالویږي میر جعفر یا برام خان شي نه شیرشاه ترېنه جوړېږي نه خوشحال ترېنه جوړېږي او دا یو وړوکی غوندې غزل ده چې پیغلو د دې دور ظلمیان مو د پیغور لایق دي پیغلو د دې دور ظلمیان مو د پیغور لایق دي چې څومره تور پرې لګوئ دومره د تور لایق دي او تاسو راپاسئ پښتونخوا د ابدالي وګټئ تاسو راپاسئ پښتونخوا د ابدالي وګټئ ظلمیان په کور باندې نور کېنوئ د کور لایق دي مننه او امید صاحب شعر ده چې وخت انسانیت او شرافت په ژبه نه پوهېږي وخت انسانیت او شرافت په ژبه نه پوهېږي دا خلک زور غواړي او دا خلک د زور لایق دي او چې د چا حقونه چې په داسې رڼا ورځ خواړه شي د چا حقونه چې په داسې رڼا ورځ خواړه شي دا خلک ګور ته رسوي دغه د ګور لایق دي او سیرایي دا څه جذباتي او مایوسي کیسې کړې پښتانه اوس نور کامونو کې د پور لایق دي دا د وخت اعلان دی په اوربل ګلونه نه پرېږدم دا د وخت اعلان دی په اوربل ګلونه نه پرېږدم دا زما اعلان دی چې زه خپل لفظونه نه پرېږدم او شعر ده چې تا په تور اوربل کې به ضرور د ګلو کر کوم تا په تور اوربل کې به ضرور د ګلو کر کوم دا غم مې تل زړه خوري ځان ته دا غمونه نه پرېږدم او شعر دا چې امید صاحب شیخه چې په دام ځکه تخریب او ظلم نه وینې شیخه چې په دا ځمکه تخریب او ظلم نه وینې زه به دې په دا ځمکه سبا ګبرونه نه پرېږدم